څنګه کولای شئ چې د یوټیوب هر چینل معلومات ترلاسه کړئ؟ که د هر چا چینل وي، څومره سبسکرایبر دي، څومره ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، کوم ملک نه جوړ شوی دا چینل ټایپ څه شی ده، کله جوړ شوی ده، څومره ویوز پرې راځي، څومره پیسې ګټي د یوټیوب نه، څویم ګریډ کې ده، د میاشتې څومره ګټي، د کال څومره ګټي. نو موږ سره اوسه ویډیو کې السلام علیکم ویورز، زم رحمان الله او تاسو ګورئ ټیکنیکل رحمان یوټیوب چینل. نو ملګرو، تاسو بلاړ شئ یوټیوب ته. که د هر چینل معلومات کول غواړئ، تاسو بلاړ شئ خپل موبایل کې وي یا لپټاپ کې وي، یوټیوب ته بلاړ شئ. هلته به تاسو سرچ کړئ د چینل نوم، کوم چینل په اړه تاسو معلومات کول غواړئ، یعنی د کوم چینل تاسو معلومات غواړئ چې وی ګورئ. مثال دلته ما ټیکنیکل سرچ کوو، دلته په ټیکنیکل سره ډېرې چینل دي، ټیکنیکل نبات، ټیکنیکل ساګر، ټیکنیکل یوګي او دغسې ډېر. مثال ټیکنیکل یوګي یو چینل ده، دا مې اوکې کړ. چې کله چینل تاسو خلاص کړئ، د چینل د نوم نه لاندې تاسو وګورئ، دلته تاسو ته یو یوټیوب هینډل درکوي. یوټیوب هینډل اډرس وي، د دې خپل یوزر نیم د یوټیوب هینډل. یوټیوب هینډل په اړه ما تاسو ته ویډیو جوړ کړی، معلومات مې درکړي وو. نو تاسو کتلی شئ، د ویډیو په سر کې آی بټن کې لینک شته ده، ویډیو په ډسکرپشن کې شته ده. دا ګورئ، دا د یوټیوب چینل هینډل و، د یوټیوب چینل نوم نه لاندې یو بل چینل ګورم. دلته ما ټیکنیکل بیا سرچ ګورم، یو بل چینل وکې کوم، دلته وګورئ مثال ټیکنیکل شبیر. ټیکنیکل شبیر مې خلاص کړ، د چینل لاندې وګورئ یوټیوب هینډل ده، یعنی دا د چینل یوزر نیم ده. دغه یوزر نیم چې کوم وي، تاسو چې کله چینل سرچ کوئ دا به کاپي کوئ یا ځان سره یاد وساتئ، لکه مثال @ټیکنیکل شبیر، یا به کاپي کوئ، ځان سره یاد وساتلو یا هم کاپي کړو. لاړ به شئ ګوګل ته. ګوګل ته چې لاړئ، دلته به تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ. تاسو به ګوګل کې دا ولیکئ سوشل بلیډ، صحیح ده، SOCIAL بیا BLADE، سوشل بلیډ به تاسو ګوګل کې سرچ کوئ. تاسو ته اولنۍ ویب سایټ خلاصیږي socialblade.com. دا ګورئ، یوټیوب، ټویټر او داسې انسټاګرام سټاټسټیک تاسو ته ښیي. نو دې باندې به اوکې وکړئ، د اولني لینک باندې به تاسو ته ګورئ سوشل بلیډ ویب سایټ خلاص شي. چې کله دا ویب سایټ تاسو ته خلاص شو ملګرو، دلته ګورئ یوټیوب، ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، د ټول سوشل میډیا په اړه معلومات درکوي تاسو ته. د ټول سوشل میډیا په اړه معلومات درکوي تاسو ته. دلته ما یوټیوب وکړئ، که زه یوټیوب چینل ګورم، دلته لاندې هم کتلی شو، خو پاس دې ځای کې ګورئ، دلته به تاسو په دې ځای کې هماغه چې کوم تاسو کاپي کړی وي یا به یې ولیکئ ټیکنیکل شبیر. دا مې سر پیسټ کړ، دا زه سرچ کوم. چې سرچ باندې مې اوکې وکړله، نو ګورئ دلته د دا چینل خلاصیږي. ګورئ ملګرو، ښه چینل خلاص شولو. چې هر یو چینل وي، دا تاسو ته زه یو مثال ښیم. وګورئ څومره ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، څومره ویوز پرې راځي، څومره پیسې ګټي، څویم ګریډ کې ده. دا وګورئ ملګرو، دا د ارننګ، دا پیسې ګټل دي، په میاشت کې څومره ګټي او په کال کې څومره ګټي. د دې نه ونیسه تر دې پورې تاسو ته ښودلي. لاندې کوشئ د هر یو ویډیو ارننګ تاسو ته ښیي، د دې چینل چې دې ویډیو نه څومره ګټلي، دې ویډیو نه څومره پیسې ګټلي، دا هر څه تاسو ته معلومات درکوي. صحیح شولو. دا وګورئ، دا د تقریبا دلته لیکلي چې 315 نه نیولې تر $2 پورې د میاشتې ګټي او دومره د کال ګټي. بیا ځمه د دې هم صفحې ده، دلته زه پیسټ کوم، په دې لاندې دې ځای کې سرچ کوم. نو دلته سرچ کړئ، تاسو ته صرف چینل راوړي، بیا به د چینل نوم باندې اوکې کوئ، صحیح ده. او پاس سر کې ډایرکټ تاسو ته معلومات راوړي، په دویم کې به تاسو چینل نوم باندې اوکې کوئ، بیا به درته چینل خلاصیږي او د هغه معلومات به تاسو ته درکوي د دې چینل. بیرته ځم او دې ځای کې زه بل چینل سرچ کوم. مثال زه سمپل خپل چینل سرچ کوم، @ټیکنیکل رحمان. دا زما د چینل یوټیوب هینډل ده، صحیح ده، زما د چینل یوزر نیم ده. دا مې اوکې کړ، دلته مې ولیکل ټیکنیکل @ټیکنیکل رحمان، او دلته خوا کې ورسره سرچ آپشن ده، سرچ باندې اوکې کوم. نو ګورئ ملګرو، دلته زما چینل خلاص کړلو. اوس ګورئ ملګرو، د هر یو چینل تاسو په دې طریقې سره کتلی شئ چې معلومات یې وکړئ. دلته وګورئ ملګرو، دا زما چینل ده، دلته خلاص شو، معلومات درکوي. ګوره اول سر کې وګورئ اپلوډز، څومره ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، 215. بالکل ما 215 اپلوډ کړي. سبسکرایبر مې هم دومره دي او ویوز مې هم دومره دي. کنټري مې هم پاکستان ده، یعنی پاکستان د ملک چینل ده. او چینل ټایپ وګورئ ټیک چینل ده. کله مې جوړ کړی ده، جنوري 15 تاریخ 2013 کال کې. صحیح شولو. دلته وګورئ سویم ګریډ کې ده، C ګریډ کې ده زما چینل. نو دلته تاسو ته بیا معلومات درکړي چې رینک کې څومره ده، په ویوز کې څومره رینک ده، په هغه کې څومره رینک ده، سبسکرایبرو کې، په کنټري کې څومره رینک ده، دا معلومات هم درکوي. لاندې تاسو وګورئ د هر یو ویډیو معلومات درکوي، دې ویډیو نه دومره پیسې راغلي، دې ویډیو نه دومره ویوز او دومره پیسې راغلي ورته. نو دغه طریقې سره تاسو د هر یو یوټیوب چینل که د هر چا وي، تاسو به د هغه دلته وګورئ سبسکرایبر هغه درته ښیي، معلومات درکوي چې سبسکرایبر یې په کومه اندازه روان دي، ویوز یې په کومه اندازه روان دي. نو دا ملګرو که د هر چا چینل وي، په همدې طریقې سره به تاسو د هغه یوزر نیم کاپي کوئ، دلته یې کتلی شئ، معلومات درکوي. وګورئ ملګرو، دا زما ارننګ ده، دا زما ویوز دي، دا زما سبسکرایبر ښیي. ارننګ کې وګوره، دا وایي چې د میاشتې دا ګټي تقریبا د $1 نه نیولې تر $18 پورې، صحیح ده. د کال څومره ګټي، تر $200-300
$100 پورې صحیح شو. ګریډ درته ښیي زما چینل بس په سی ګریډ کې ده ABC یعنی دریم ګریډ کې ده. دا وګورئ هر څه معلومات سوشل بلیډ رینک درته ښیي او داسې د سبسکرایبر رینک درته ښیي. پاس سر کې چې تاسو هغه اوکې کوئ نور معلومات تاسو کولی شئ د دې چینل په اړه. دلته ګورئ اچیومنټ مې اوکې که اوس دلته لاندې خوا کې ورسره ګورئ لایف سبسکرایبر کاونټ. نو لایف سبسکرایبر کاونټ زه ګورم چې دا څومره دي. دا وګورئ بالکل 4950 سبسکرایبر دي زما د چینل. نو بالکل صحیح معلومات ورکوي ځکه چې ما خپل چینل هم وکتلو او داسې چې تاسو هر یو چینل وګورئ تاسو به معلومات درکوي. ما خپل چینل ځکه وکتلو مثال مې ورکړو چې دا خو به صحیح معلومات ورکوي غلط خو به نه. نو بالکل ټول معلومات یې صحیح دي. دې ویب سایټ هم صفحې ته راځم دلته تاسو نور معلومات هم کولی شئ. ګورئ دلته لیکلي دي چې ټاپ لیست زه اوکې کومه بیا ټاپ 50 چینل چې کوم دي ټاپ 50 یوټیوبرز. نو ټاپ 50 یوټیوبران کم دي د هغوی چینل یې ماته خلاصېږي. دې باندې مې اوکې وکړه. نو دلته ګورئ تاسو ته لیست خلاصېږي د 50 ټاپ یوټیوبران تاسو ته ښیي چې دا په یوټیوب کې ټول نه مخکې دي. دا 50 یعنی زیات مخکې دي. دا وګورئ A++ ګریډ کې ده دا چینل صحیح ده. تاسو ګورئ څومره اپلوډز ویډیوګانې یو اتیا اپلوډ کړي. سبسکرایبر یې وګورئ 4.8 میلیونه سبسکرایبر دي. ویوز یې وګورئ چې شمارل کېږي هم نه صحیح ده. نو دغسې ملګرو وګورئ کله جوړ شوی ده په 2015 کال کې دا چینل جوړ شوی ده. څومره پیسې ګټي د یوټیوب نه دا وګورئ ملګرو 5.2 میلیونه نه نیولې تر 3.8 میلیونه پورې ډالر دا د یوټیوب نه ګټي د میاشتې. د کال وګورئ 2.8 میلیونه نیولې تر 1 بلین پورې ډالر ګټي د میاشت د کال. نو دغه معلومات هر یو ویډیو نه تاسو لاندې وګورئ چې یو ویډیو نه ورته څومره پیسې اضافه شوي دي یوټیوب چینل نه. دا سبسکرایب منتلی چینل ویډیو ویوز ده ویوز ریکارډ درته ښیي او منتلی سبسکرایبر ریکارډ درته ښیي. نو دغه طریقه وه. په دې طریقې سره تاسو هر یو چینل چې کوم چینل تاسو غواړئ معلومات یې وکړئ تاسو یې کولی شئ. نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي د ویډیو لاندې یو لایک بټن ده ویډیو ضرور درسره لایک کړئ او که زموږ په چینل کې تاسو نوي یې نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې بیل آیکن بیا آل باندې اوکې وکړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. خدای پام.